قدرمن دوستانو، افغانستان یو له هغو هیوادونو څخه دی چې په اقتصادي برخه کې یا د اقتصاد په برخه کې باید ډیر کار ورته وشي، ځکه مخ پر ودې هیواد دی او که موږ او تاسو د اقتصاد په خپلو پښو ودرېږي موږ به له ډېرو ستونزو څخه په امن کې وو. او افغانستان یو د معدنونو څخه ډک هیواد هم دی، که دلته دغو معدنونو ته یا کار وشي او یا زموږ روانې اوبه مهار چې موږ به ډېر اقتصادي ګټه ترلاسه کړې وي. خو د دو ټولو سره سره موږ د نړۍ سره باید وصل واوسېږو، د نړۍ سره باید راکړه ورکړه ولرو تر څو وکولی شو موږ ښه اقتصاد لرلی وي. تاسو په خبره یو دوستانو چې څو ورځې مخکې د کابل په انټرکانټیننټال هوټل کې د ابن سینا په نامه یو اقتصادي کنفرانس ترسره شو چې د دغې کنفرانس هدف دا و چې په افغانستان کې باید د افغانستان اقتصاد لا وړتیا پیدا کړي، لا پسې پراختیا پیدا کړي. او دغې برخه کې تر ټولو مهمه خبره دغه وه چې زموږ بهر میشتې افغانانو هم ګډون کړی وه او دغه دوی جوړ کړی وه. د دوی هدف هم دغه وه چې څنګه وکولی شو زموږ افغانان چې په بهر کې میشت دي دوی راشي په افغانستان کې خپله سرمایه دغلته سرمایه ګذاري وکړي او یا دوی وکولی شي چې په افغانستان کې د افغانستان د اوسني اقتصادي وضعیت لپاره ښه مومد تمام شي. د همدغې کنفرانس دوه جوړونکي ښاغلی میرویس پوپل او عبدالفتاح رؤوفي دواړه زما سره په خپرونه کې میلمانه دي چې ښه راغلاست او ستړي مه شئ ورته. ستړي مه شئ، تاسو دواړه ته ښه راغلاست او سهار مو پخیر. ډېره مهرباني، خوشحاله اوسئ. ډېره مننه کوم. لومړی به د پوپل صاحب نه راپیل کړو. پوپل صاحب، دغې کنفرانس جوړولو څخه اصلي هدف او موخه ستاسو څه وه؟ ولې مو دغسې ګام پورته کړ په دې برخه کې؟ موږ تقریبا 2 کاله در مخه رالو افغانستان ته او دلته مو د چارواکو سره څه خبرې و اترې درلودلې چې څنګه وکړل چې د افغانستان آینده اقتصاد لپاره موږ یو د حل لاره پیدا کړو. نو بیا دوی ډېر مثبت موږ سره برخورد وکړي، ویل ولې نه، تاسې بهرمېشته افغانان یاست، وطن مو دی، هر رقم چې کولی سي موږ هر شي ته ضرورت لرو. او مخ تر مخه چې موږ راتللو موږ د ورې د یو جرمني انستیتوت سره موږ تماس نیولی و چې هغه ډېر په دنیا کې ډېر شناخته شده دی او ډېر ښه تجربې لري دغسې ملکو سره لکه افغانستان چې دوی ته خودکفایي خواته بوځي. نو هغوی موږ ته د یو چې موږ بیرته ولاړلو نو د هغوی متخصصینو یو طرحه د افغانستان د اقتصاد دپاره جوړه کړه، د ابن سینا د طرحه په نامه ده. نو دا طرحه چې ده بیا موږ دا دغه طرحه مو راواخیستله او تقریبا دغه 18 میاشتې موږ د افغانستان د دولت سره په تماس کې وو او دا طرحه موږ د وزارتو سره بحث ته کښېښوله چې څنګه وکړلی سو چې دغه اقتصادي پلان چې موږ جوړ کړی دی آیا دا د افغانستان لپاره درست دی، څه نیمګړتیاوې لري، دوی څه شي پکښې کې وایي. نو موږ ډېر زوم کنفرانسونه درلوده د وزارتخانو سره او دوی پر دغه باندې بحثونه وکړه، دوی خپل طرحې مخکې کړې، خپل پیشنهادونه یې وکړله. نو بیا چې تر کنفرانس دایر شو. رؤوفي صاحب، ستا به په دې وپوښتو چې د تاسو دغه اقتصادي کوم طرحه چې راوړې ده څنګه ده، په دې کې کومو ټکو ته توجه شوې ده؟ لکه څنګه چې پوپل صاحب ویل د افغانستان د شرایطو ته په کتو سره به البته طرحه وي، که لږ راته تشریح کړئ. بلې، دغه طرحه یو جامع لیدلوری دی د افغانستان د اقتصادي پرمختګ لپاره او همغسې چې پوپل صاحب ویل دوی او انجینر صاحب داود عظیمي په ګډه سره د همدغه انستیتوت څخه یې غوښتنه کړې وه چې داسې یوه طرحه د افغانستان اقتصادي پرمختګ لپاره هم جوړه کړي چې په نورو هیوادونو کې تطبیق شوی. بیا دغه طرحه دوی ما ته راواستوله. دغه طرحه ما ته چې دوی راواستوله، ما طرحه اول په ځیر سره دا طرحه ولوستله چې په دې کې څه شیان دي. نو بیا نو پوه شولو، اول خو زه هم نه پوهېدلم چې دې کې داسې یو شی وي چې د افغانستان په درد وخوري. خو کله چې څو ځلې مې ولوست او بیا دوی ته مې وړاندیز وکړی چې راځئ د دې طرحې څخه مشخص اهداف راوباسو. ځکه اهداف وټاکو، اهداف ډلبندي کو، لنډ مهاله او منځ مهاله، اوږد مهاله. نو موږ د دې اهدافو په څېړلو کې د یو میتود څخه کار واخیست د سمارټ په نامه باندې. په اروپایي ټولنو کې، په اروپایي اقتصادي یا شرکتونو کې د دې میتود څخه کار اخیستل کیږي او هر هدف چې ټاکل کیږي د سمارټ د میتود پر بنسټ باندې څېړل کیږي. او چې آیا دغه هدف چې تاسو ټاکلی، آیا تاسو دې هدف ته رسیدلی شئ یا دا داسې یو هدف دی چې یو خیال دی، یو فانتزي ده، تاسو
نشئ رسیدلی. مثلا نه ورته پیسې لرئ، نه تیوري لرئ، نه نظریه لرئ، نشئ رسیدلی. نو په دې پلان کې داسې اهداف نشته چې عملي نشي. داسې اهداف شته چې باید عملي شي، عملي کېدلی شي. نو ملګرو سره هغه وکړه چې د دې لپاره چې دغه د سمارټ د میتود سوالونو ته ځواب ووایو، باید افغان متخصصینو سره کینو. دوی خو موږ ته چمتو کړی، مګر دا زموږ هیواد دی. هغوی ویل چې موږ تاسو سره نور کار نه لرو، تاسو واخلئ دا پلان ویسئ خپل هیواد کې. عملي کول نه، یو حداقل یو بحث ورباندې وکړئ د اوس لپاره. نو د همغه له خاطره موږ ګڼ مجلسونه لرل د آنلاین له لارې، همغسې چې پوپل صاحب وویل افغان متخصصینو سره، دلته وزارتونو سره دوی ته مو تشریح کړه چې په دې پلان کې څه شی شته. نو د تعصب سره تاسو پوهیږئ چې د افغانستان د انټرنیټ خورا تخنیکي ستونزې لري. موږ په اسانۍ سره ونه شو کړای چې دغه بحث په اسانۍ سره وکړو. نو بیا ملګرو سره کېناستلو او فیصله په دې وشوله چې افغانستان ته باید لاړ شو. افغانستان ته باید لاړ شو، د یو کانفرانس په لړ کې په اصطلاح دا بحث ته کېدو. هیله په اصطلاح زه فکر کوم تاسو به نورې پوښتنې هم لرئ د کانفرانس په هکله. واقعیت ډېره مننه کوم. تر ټولو مهمه خبره دغه ده ښاغلی پوپلک، څنګه چې روپي صاحب وویل هغه شی باید افغانستان ته راوړل شي چې دلته د عمل بڼه ولري یا د عمل امکانات ولري. د دغې طرحې لنډ مهاله، منځ مهاله او اوږد مهاله هغه پلانونه به حتما وي پکې. په لنډ مهاله کې افغانستان څنګه کولی شي چې اقتصاد یې بدلون وکړي؟ یعنې د کومو لارو کولی شي، کوم امکانات دلته په افغانستان کې شته دي، په دغې طرحه کې چې تاسو راوړي دي؟ یعنې په کومو برخو کې تاسو په هغه لنډ مهاله کې کولی شئ چې د افغانستان په اقتصاد کې 100% نه وي 50% باید بدلون راشي؟ موږ لکه چې جناب رفیع صاحب دا یو ډېره جامع طرحه ده. نو هغه اول ګام چې باید واخیستل سي چې دغه دوه مهم موضوع دي. یو چې د افغانستان د برق مشکل حل سي. باید که دا د برق مشکل موږ حل نه کړو، هیڅ کار نه سو کولی. موږ نه فابریکې دلته جوړولی سو، نه نور معدن استخراجولی سو، او نه موږ به مکتب و پوهنتونو برق لري. او دوهم دا دی چې موږ غواړو چې تخنیکي مکاتب، دا یو ډېره مهمه برخه ده د دې پلان. په دې خاطر چې دا پلان چې جوړ شوی دی په دې کې ډېر بخشونه دي، تقریبا 11 بخشه دي، او د دې عملي کېدو لپاره موږ خپله فعلا دا ظرفیتونه نسته. او دا موږ نه غواړو چې د باندې څه خارجي انجینر راسي دلته کار وکړي. موږ غواړو خپله دغه مسلکي مکاتب چې دلته په اروپا کې ډېر ښه نتیجه ورکړې ده، خصوصا په آلمان کې چې ورې زه ژوند کومه، دا د آلمان د اقتصاد زیربنا ده. نو دا غواړو چې دې ته ډېر وده ورکړو، دا ته کار پر وکړو چې وکړلی سو چې په آینده څو کاله کې په میلیونها ځوانان په دغه مسلکي مکاتبو کې موږ په مختلفو رشتو کې دوی ته زده کړه دا مکاتب خو موږ د مسلکي زده کړو یوه اداره هم لرو، تخنیکي مسلکي. دوی سره به تاسو په همغږۍ دغه کار کوئ که نه تاسو به نوي ایجادوئ؟ نه، موږ د هغوی سره ولاړلو، کښېنستلو، هغوی هم د دې موضوع سره ډېر هرکلی وکړي. نو هغوی د دې موضوع ډېر طرفداره وه. د هغوی سره یو ځای په ګډه د دولت سره غواړو چې دغه کار وکړو. ډېره مننه کوم. روپي صاحب، افغانستان لکه څنګه چې پوپل صاحب ویل، یوه غټه ستونزه زموږ د برېښنا ده. لکه څه هم افغانستان په بېلابېلو برخو کې د دې وړتیا لري او به چې موږ د برېښنا بندونه جوړ کړو، خپله برېښنا تولید کړو، چې د کونړ سیند دی دې ته ورته نور ځایونو کې هم کولی شو. حتی کلیو بانډو ته به نه پوهېږم تاسو تللي وئ پوپل صاحب که نه، پخوا به ژرندې وې، ژرندې به وې، خلکو به غنم پوړه کول. اوس د نړۍ د پرمختګ سره ډیزلي ژرندې راوتې، اوس په غاوي ژرندو څوک غنم خلکو هماغسې خلک یعنې په ډېر وړوکي فکر سره، یعنې په ډېر غټ سیستم سره هم نه، هماغه ژرندې یې راخیستې دي، هغلته یو توربین یې دی او مفت برق ورکوي، یوې قریې تقریبا تر 200 کور. یعنې په افغانستان کې که غواړي چې څوک برق جوړ کړي، د اوبو له طریقه ښه برق جوړي. پوښتنه زه اوس هم دغه کومه چې ځینې اقتصادي شنونکي وایي که چیرې ته غواړې د اوبو دپاره اوبه مهار کې یا د برېښنا برق جوړ کې، نو دا به داسې وي چې تقریبا ډېر وخت به ونیسي، په کلونو وخت به ونیسي. نو بیا تاسو څنګه کولی شئ چې دغې طرحې له لارې به وکولی شئ چې په لنډ مهال کې د برق غمه وخوره؟ یعنې که موږ د ډبرو لسکرو څخه هم برق تولیدوو، دا هم یوه د حل لاره نه ده، ځکه موږ اوبه لرو، ولې په مفت برق تولید نه کړو یا د سولري برق تولید نه کړو د برېښنا د لمر له طریقه، چې موږ که د اوبو برق باندې داسې ویل کېږي
چې تقریبا ما دلته یو اقتصادي شنونکو ورځ معلومه کړې وه چې موږ که د کونړ په سیند باندې برق جوړوو د 6 کالو پورې وخت نیسي. تاسو نظر اخلو راوپوښتئ. زموږ نظر یا د دې طرحې چې موږ وړاندې کوو هماغسې چې موږ ویل لنډ مهاله اهداف، منځ مهاله اهداف او اوږد مهاله اهداف. دا څه رقم موږ ډلبندي کولی شو. هغه فابریکې چې په 2.5 کالونو کې حاصل ورکوي هغه د ډبرو سکارو دي. هغه فابریکې یعنی ډبره سکاره لرو، موږ په افغانستان کې خورا ډیره ډبره سکاره لرو. بلې له دې نه موږ په 2.5-3 کلونو کې کولی شو چې د ډبرو سکارو څخه د تولید پیل ورباندې وشي، د برېښنا تولید. یعنی کله چې بیخي یوه ساحه صافه ځمکه ده، هیڅ شی پکې نشته، هلته فابریکه چې لګول کېږي 2.5 کلونو کې دا حاصل ورکوي. دا یعنی د برېښنا د ستونزو د هوارولو لپاره یو لنډ مهاله کار دی. ښه پلان دی. بله دویمه مسله د ګازو څخه ده. ګاز 3.5 کاله کېږي. په 3.5 کلونو کې تاسو کولی شئ چې یوه فابریکه ولګوئ او حاصل ترې واخلئ. او د اوبو څخه رښتیا ده چې دا 15-6 کلونو ته اړتیا لري. او همداراز بله برخه چې د افغانستان حق دی هغه اتومي برخه ده، هستوي انرژي ده. د هستوي انرژي لپاره تاسو 10 کالو ته اړتیا لرئ. نو وچاته معلومیږي چې دې پلان کې لنډ مهاله، منځ مهاله، اوږد مهاله اهداف یوازې که د برېښنا سکتور وګورو پکې تعریف شوي دي او د حل لارې ورته ښودل شوي دي. نو موږ په کابل کې چې په دې څو ورځو کې یو او ځینې امکانات پیدا شوي دي، موږ همدغه باندې اوس تمرکز کوو چې افغانستان تر هغه پورې چې د برېښنا خاوند شوی نه وي، د ښه قوي انټرنټ د اړیکې خاوند شوی نه وي، دلته اقتصادي پرمختګ به ډېر څوکه روان وي. او که چیرې دغه دوې ستونزې هوارې شي د اقتصادي پرمختګ ګړندی کیږي. شرکتونه راځي او وایي چې په افغانستان کې انرژي شته، په افغانستان کې ښه تیز انټرنټ شته، موږ له بهره څخه خپلې پروژې اداره کولی شو. موږ کولی شو چې په افغانستان کې د افغانستان د اقتصادي پرمختګ په اقتصادي پرمختګ کې ګډون وکړو، ونډه واخلو. ډېره علاقمندي د افغانستان لپاره شته، خلک راځي. اما موږ په خپله باید پوه شو چې د چا څخه په کومې برخې کې مرسته ونه غواړو، بلکې هغوی ته ووایو چې ته دغلته پانګونه وکړه. ډېره مننه. د انټرنیټ یادونه مو وکړه. افغانستان یو له هغو هېوادونو څخه دی چې د بحر سره لار نه لري. د انټرنیټ مزي ټول په بحر او سمندرونو کې غځېدلي دي. موږ به څنګه وکولی شو چې افغانستان ته یو ښه انټرنیټ متاسفانه په انټرنیټ کې موږ بیا هم ګاونډیو ته احتیاج وي، د ایران او پاکستان نه اخلو. هغه د ایلان ماسک کیسه که جوړه شي، هغه که نړیوال شي یا په د سپوږمکۍ له لارې و انټرنیټ وشي، هغه به ټول دنیا ته ورکوي. هغه یوه اوږدمهاله پروژه ده. دغه اوس د دغې مزیو نه په افغانستان کې شونې ده چې په لنډ مهاله کې موږ تیز انټرنیټ ولرو او قیمتونه یې ټیټ وي، ځکه د ګاونډیو هېوادونو په پرتله دلته انټرنیټ ډېر قیمته او ډېر سلو دی. زه فکر کوم لارې شته دي. د پخوا دولت کارکوونکي په دې باندې کار کړي دي او یو په اصطلاح د حل لاره د واخان دهلیز دی چې له هغه ځای څخه باید انټرنیټ افغانستان ته وغځېږي، یا د شمالي هېوادو څخه انټرنیټ په اصطلاح د هغو سره وصل شي. دا هم د حل لارې دي. خو زه فکر کوم چې موږ یو د مخابراتو د وزارت یو پخواني مسؤل سره خبرې وکړلې. هغه موږ ته ویل چې تاسو لطفا دولت سره وغږیږئ چې د واخان کریډور یا د واخان دهلیز د انټرنیټ کرښه فایبر نوري د دې له لارې وغځېږي. دا به د انټرنیټ ستونزه ډېره هواره کړي. ډېره مننه کوم. پوپل صاحب، تاسو کنفرانس هم جوړ کړ، کنفرانس هم ترسره شو. کنفرانس څخه تاسو کوم اهداف چې درلودل د بهرنیو هېوادونو چې د آلمانه تر دې ځایه پورې راغلی، تاسو ته د قناعت وړ دی که نه د دغه کنفرانس پایلې یا د دغه کنفرانس جوړېدل؟ څومره تاسو هیلهمن یې راتلونکي ته؟ والا موږ خو چې دا کنفرانس جوړاوه اصلا نه پوهېدلو چې څه شي ووسي، دا کنفرانس به څنګه وسي، څوندې موږ افغانان به راسي، څوندې به په دې کې زموږ مشران اشتراک وکړي، څوندې به وزارتونه په دې کې سهم واخلي. اصلا هیڅ دا توقع موږ نه درلودله. او په دې کنفرانس کې زموږ سره خارجي میلمانه هم وه. دغه کسان چې پر دغه طرحه باندې کار کړي وه دوی هم راغلي وه. هر چا چې په دغه بخش کې طرحه باندې کار کړي وه هغه هم راغلي وه. خارجي ډیپلوماتان د بهر نه راغلي وه، دوی هم دلې وه. نو دوی موږ لپاره دا ډېر امید بخش و چې
دغه طرحه ډېره ښه استقبال سوله ماشاءالله په اوله ورځ کې تقریبا 900 نفره راغلي وو کنفرانس ته. بیا دوهمه ورځ موږ ورکشاپونه درلودله چې اصلا حدس مو نه وه د هغه 450 نفره راغلي وو. په هر ورکشاپ کې چې موږ جوړ کړي وو د دغه متخصص سره د وزارت خانو سره او نور افغان متخصص سره ګرده ورځ ورکشاپونه وه او په درېیمه ورځ کې موږ نتیجه ګیري درلودله د کنفرانس. یعنی موږ دغه توقع اصلا نه درلودله. او بله دا چې امارات موږ سره ډېر په دې پروسه کې همکاري وکړله. یعنی د اولې وروسته چې موږ دلته راللو هلته موږ لاړو د خپله د ملا برادر اخوند دفتر ته ولاړو سره کښېنستلو ورته وویل مول دغسې طرحه هغه ویل هر څه چې کوئ دا وطن مو دې ویې کوئ. موږ ته مکتوب راکئ. په دې مکتوب کې نوشته وه چې د ټولو وزارت خانو ته دا هدایت ورکړي چې د دوی سره د دې کنفرانس په دایرېدو کې په دغه طرحې په جوړېدو کې تاسې ورسره عملي کېدو کې تاسې ورسره همکاري وکړئ. او اوس هم بیا چې راللو دلته ماشاءالله د هر وزارت څخه تقریبا 10 نفره 20 نفره راغلي وه. هغه نفران چې په هغه کلیدي په هغه بخشو کې کار کوي هغه کسان چې تصمیم نیسي طرحو باندې کار کوي ټولو په دې کنفرانس کې پوهېږو چې مشکلات ډېر دي. د مهاجرینو دا دي ټول اکثره په نورو مسایلو باندې مصروف دي. اما بیا هم دوی راغله په دې کنفرانس کې اشتراک وکړي او دا کنفرانس اهمیت یې نور هم پورته کوي. نو دا کنفرانس به ډېر ښه نتایج ولري. موږ خو دا طرحه ده بیا مو دا نتایج په کنفرانس کې دا بحثونه وسوله د ورکشاپونه دا به نو حق یعنی دغه طرح عملي کېدای شي په افغانستان کې انشاءالله. بله اجازه وي مهرباني وکړئ. د پوپل صاحب خبرې یو څه هغه هم په اصطلاح هغه څه شي پاتې دي زه به هم یو څه رڼا واچوم. مونږ کله چې په دې تابع شولو او حکم وکړه چې افغانستان ته ځو دا کانفرانس جوړو نو د افغانستان د خورا یو متخصص چې ډېر یو نامتو متخصص دی افغان دی هغه زموږ څخه پوښتنه وکړه چې تاسو دا کانفرانس د څه شي لپاره جوړوئ د دې کانفرانس ته څه لاسته راوړنه هدف مو څه دی؟ هدف څه شی دی ولې ځئ کابل ته؟ نو هماغسې چې پوپل صاحب ویل زموږ د کانفرانس مونږ چې اهداف ټاکلي وو 3 هدفونه ول او بیا هماغه کس مونږ ته 4م هدف راواستوي چې تاسو دغه 4م هدف هم ورسره عمل کوئ. لومړی هدف دا و چې مونږ دغه طرحه یا دغه لیدلوری چې راوړی ځان سره دا افغان دولت او ولس ته متخصصینو ته په ځانګړي ډول تشریح کړو. دوهمه مسله دا ده چې مونږ هماغسې چې پوپل صاحب ویل دوی سره د دوی څخه واورو چې دا پلان یا دا طرحه څه نیمګړتیاوې لري ځکه مونږ لرې له افغانستان څخه لرې او متخصصین هم کېدلی شي هغه اپ ټو ډیټ معلوماتونو ته لاسرسی نه درلودل لکه څنګه چې افغان متخصصین په کور دننه کې ورته لاسرسی لري. مثلا د کرهڼې په برخه کې یو ډاکټر صاحب خورا یو ښه پریزنټیشن یې وکړه د کابل د پوهنتون استازو چې رښتیا هم هغه معلومات موږ سره نه ول یا د تخنیکي او مسلکي زده کړو څانګې په برخه کې چې موږ فکر کوو مګر دلته نو ډېر معلوماتونه ول. نو دوهم هدف همدا و چې موږ دوی سره کینو دغه نیمګړتیاوې راوباسو او د افغانانو د نظرونو پر بنسټ دا بشپړ کړو. دا دویم هدف و. دریم هدف د کانفرانس دا و چې موږ د افغانستان د دولت څخه واورو چې آیا موږ ته وایي دا پلان د دوی په درد خوري که نه خوري یا به موږ ته وایي وروره کور مو ودان دا ستاسو پلان زموږ په درد نه خوري په مخه مخه شه. نو له نیکه مرغه مخکې له دې نه چې موږ په دریمه ورځ کې دا غوښتنه وکړو د مالیې وزارت معین صاحب مجددي صاحب په خپله راغی او ویل چې موږ دغه پلان تاسو نه غواړو دا موږ ته وسپارئ. بیا موږ ویل خیر موږ ته اجازه راکئ چې اول موږ دا هغه نظرونه چې د افغانانو څخه اورېدلي دي دا هم په دې پلان کې ځای په ځای کړو بعد له هغې نه موږ دا چمتو کوو بیا تاسو ته یې سپارو. نو هماغسې چې پوپل صاحب ویل موږ حتی د تصور څخه لوړ لاسته راوړنې لرو ټولنه کې او همداراز د دولت. یوه بله پوښتنه شاید اورېدونکو ته پیدا شوې ده تاسو موخه او هدف څه دی؟ تاسو ولې پلان جوړوئ د هېواد لپاره؟ تاسو ګټه پکې څه ده په دې برخه کې؟ دا ډیره مهمه ده پوپل صاحب ته راجع کړو. مهرباني پوپل صاحب. والا داسې دی چې موږ هم وختې چې په غرب سړی ژوند کوي خو یو راحته ژوند دی نو هلته مشکلات کم دي خو بیا هم همیشه موږ د افغانستان په فکر کې وو همیشه د افغانستان د خلکو په فکر کې وو چې وکړلی سو او آرزو هم دا ده چې موږ په گذشته دولت کې هم موږ کوششونه وکړل اما ټول دروازې به شرط تړل کېدل هیڅ امکانات یې نه وه چې سړی یو طرحه راوړي یا یو پلان راوړي دغه اصلا هیڅ په دې امکانات یې نه وه په دې خاطر چې د سیب موضوع د رشوت کېدله و بیا موږ بیا ویل چې سلام علیکم موږ دا کار نه کوو. نو موږ
په خارج کې هم چې یو د دې وطن په فکر کې یو غواړو هغه بهترین شی راوړو د افغانستان دپاره هغه شی چې ورې نتیجه یې ورکړې ده چې غواړو موږ خلک یعنې موږ نه غواړو چې افغانستان ډوبی سي یا بل ځای سي فقط موږ افغانان اوس د مهاجرینو موضوع هم د ومولیدل چې څومره دلته بېچارګي شته چې یو درې وخته ډوډۍ ولري یو ښه صحي سیستم ولري خلک ښه مکتبونه ولري ښه پوهنتونونه موږ ولرو ښه سړکان ولرو او یو بل ډیر مهم بخش د دې پلان هم دی چې د افغانستان سرتاسري د ترن د لار جوړول ده چې بدون د دې هیڅ کم معدن امکان نه لري موږ خو وایو چې موږ معدن لرو اما د معدنو رایستل بدون د ترن څه هیڅ امکان نه لري نو دا یو ډیر مهم بخش دی نو موږ خو چې دا غواړو په افغانستان کې هم لکه نور ملکو غوندې رشد اقتصادي ووسي امکانات شته په افغانستان کې صلح ده امنیت دی د امنیت ډیر مهم دی هغه ځای کې چې امنیت ووسي هغه سرمایدار هم راځي سرمایه ګزاري کوي په دې خاطر چې دوی ویني دلته مشکلات نشته ورته او افغانستان ډیر جالب دی افغانستان د دنیا ته ډیر داسې موږ فکر ونه کړو چې موږ د افغانستان جغرافیه ډیره مهمه ده د همسایګانو دپاره او یو بل شی چې دلته ډیر مهم په دغه طرحه کې ستا او موږ دغه د اروپا تجربه چې موږ کړې ده او د انسټیټوټ هم چې جوړ شوی دی د جرمني د اروپا د اتحادیه دغه د فکر دی تاسو وګورئ په اروپا کې هر لس کاله دوی جنګونه کړي دي جنګونه د نړیوال جنګونه یې کړي دي په میلیونها انسانان یې وژلي دي فقط وخت چې دوی په دغه اقتصادي بافت کې دغه د اقتصاد د اتحادیه جوړه شوې ده د اروپا بیا جنګ نه دی شوی 15 اویا کاله دوی بین خود او هدف هم دا دی چې هیڅ دغه پروژې چې موږ یادوو دا ډېرې غټې پروژې دي بدون د همسایګانو هیڅ امکان نه لري او همسایګان باید دې ته قناعت ورکړو او همسایګان په دې پوه سي چې په افغانستان یو رفاه افغانستان یو آباد افغانستان د ټولو په ګټه دی وخت چې موږ وخت پاکستان د ترکمنستان او تاجکستان سره وصله وو هیڅ امکانات دوی نه لري چې خپل مال سره واستي دغه د ټولو په ګټه دی که نور مسایل دي دغه نو دلته دغه یو بل هدف دی چې موږ وکړلی سو چې یو اتحادیه جوړه سي ولې نه ډېره مننه کوم تاسو د دې حسن نظر څخه که څه هم په وړمه ورځ د افغانستان لپاره پاکستان ځانګړي استازي ویلي وو چې په افغانستان کې سوله د پاکستان خوب یې تښتولی دی نو د دوی خو دا خبرې دي خدای وکړي چې موږ او تاسو لکه څنګه چې تاسو وایي موږ وایو زموږ دولت وایي موږ هېڅ وخت د ګاونډیو سره ستونزه نه غواړو ستونزه جوړه نه کړو او دوی هم موږ ته لکه څنګه چې موږ صادق یو هم دوی هم د هغه صادق اوسېږي ډېره مننه کوم بله پوښتنه روفي صاحب ته به راجع کړو روفي صاحب په افغانستان کې په تېرو 20 کلونو کې خو موږ دغلته 20 کلونو خو به نه په زړه کېږي خو دا 15 کاله چې ما دلته په زړه کېږي په هر څه کوم په رسنیو کې هم دلته کار کوو د دولت سره و د تېر جمهوریت سره زښته زیاتې پروژې دلته راتللې زیاتې طرحې راتللې زیات پلانونه راتلل بیا جالبه دا وه چې ما به دغلته مېلمانه کول په همدغې سیټ کې د ښځو چارو وزیر هم مېلمه کړی و دې ته ورته مالته د افغان ښځو لپاره څه کړي دي دوی ویل موږ پالیسي ساز یو پالیسي جوړوو وه خدایه څومره پالیسي تاسو کوئ خو دا پالیسي څنګه عملي کېږي مهمه خبره هم دغه ده چې په افغانستان کې پالیسۍ او طرحې زښته زیاتې راغلي دي او دغه د طرحو عملي بڼه پاتې ده دغه کومه طرحه چې تاسو راوړې ده دا که تاسو وسپارئ د مالیې وزارت د افغان دولت ته د دغې تعقیب هم بیا د تاسو په غاړه وي که نه تاسو به بېرته تعقیبوئ او که نه ځکه چې مهمه خبره دا ده چې که طرحه راځي او مالیې وزارت ته ورکول کېږي یا دولت ته ورکول کېږي هغه باید عملي کار پرې وکړي او د تاسو د خوا نه پسې یو څه فشار وي یا د فشار نه مطلب دا نه دی چې په هغو باندې په زور تاسو عملي کړئ یعنې یو همغږي ترمنځ وي چې تر څو وکولی شي دغه طرحه چې تاسو راوړئ دا عملي شي ستاسو ځواب په دې برخه کې غواړم راوفي خو که چیرې دا پلان عملي نه شي نو دا دومره کار هم بېفایدې بله خو زما هدف هم دغه دی نو ټول کار اول د یو هدف لاسته راوړل باید دغه نظریه جوړه کړي چې زه کوم هدف غواړم لاسته راوړم د افغانستان خورا ستونزې لري زموږ په نظر خورا ستونزې لري تاسو هم وینئ روزمره له استودیو څخه وځئ وینئ چې هېواد ستونزو سره مخامخ دی نو دا ستونزې ډېرې دي متاسفانه دا ټولې ستونزې موږ په یوه ورځ نشو هوارولی اما په سیستماتیک ډول که چیرې دغه پلان کوم اهداف دي که نه مشخص اهداف دي مثلا ځینې زه تاسو ته وایم د څښاک اوبه چې دي پاکې اوبه که چیرې تاسو ولس ته دا د روغتیا یوه برخه ده هغه روغتیا برخه یې ده یوه نمونه زه تاسو ته وایم په دې پلان کې وایي که چیرې تاسو د خپل ولس لپاره د څښاک پاکې اوبه برابرې نه کړئ ستاسو طبي یا صحي ستونزې نه هوارېږي تاسو کولی شئ د هیواد په هره کوڅه کې یو روغتون ودروئ میلیاردونه پیسې ولګوئ اما دا ستونزه نه هوارېږي نو دغه د څښاک اوبه هدف چې دی یو هدف دی دا ډیر غټ هدف دی یعنی درست هیواد لپاره د څښاک پاکې اوبه برابرول ډیر کلونه غواړي
د باندې باید مونږ مشخص یعنی کار پیل کړو هدف شته اوس هغه وزارتونه چې دغه مسؤلیت لري دوی باید دغه طرحه عملي کړي او د باندې کار روان دی یعنی هر شی یا مثلا د برېښنا مسله مونږ ویل مونږ په دې څو ورځو کې چې په کابل کې یو ډېر خلک غواړي چې افغانستان کې پانګونه وکړي نو زمونږ هیله دا ده چې مونږ د برېښنا څخه پیل کړو او د هغو څخه غوښتنه وکړو چې راځه مونږ ځای درته ټاکو او بیا په زړه پورې دا د زمونږ دوه ملګري نور چې افغانان دي زمونږ سره راغلي ول همدا اوس هم کابل کې دي فیزیک پوهان دي افغانان چې یو سافټویر جوړ کړی چې درته وایي چې فابریکه د برق فابریکه چې د ډبرو سکارو باندې کار کوي چیرې ولګوه بله تر ټولو مهمه خبره دا ده چې متخصص باید موجود وي او خلکو ته هغه نیکې او مسلکي مشورې ورکړي تر څو کار ښه پر مخ لاړ شي دغه زموږ د ابن سینا مرکز چې دی چې موږ پکې کار کوو ټول غړیتوب پکې لرو او افغان متخصصین دي خارجي مشاورین لري دغه مرکز د همدغه لپاره جوړ شوی چې موږ افغان دولت ته ووایو چې پیسې په ځای ولګوه داسې ولګوه چې موږ دا تطبیق کړو ځکه په ټولو هیوادونو کې دا د پیسو کمښت غټه ستونزه ده ټول هیوادونه داسې بودیجې نه لري چې ټول ستونزې په یوه شپه باندې هوارې کړي په سیستماتیک ډول حل کوي ډېره مننه پوپل صاحب وروستی پیغام او څه ویل لرئ هیوادوالو ته او ستاسو پیغام د هیوادوالو لپاره د ملي ټلویزیون څخه همدغه خپرېږي پیغام دا دی چې وطن شکر وس آزاد دی انشاءالله آباد به هم سي امن سته امنیت دی نو دا وطن به موږ په خپله جوړوو او د خارجي بدون د خارجي کومک څخه موږ خپله یې کولی سو او زما خواهش هم خصوصا زه همیشه وایم چې اصلا زموږ هغه سرمایه په د باندې کې پرته ده معدن نه دي موږ باور وکړئ په دغه پروسه کې تقریبا 850 نفر متخصص زموږ سره دي داسې متخصصین موږ لرو چې اصلا موږ باور نه کاوه په هر رشته کې او دوی ټوله دې ته ژمن دي چې وطن ته راسي خدمت وکړي او په مختلفو بخشو کې او دې دا که داسې دا پروسه نور هم چټکه سي او نور هم دغه سي یعنی افغانستان به ډېر ژر د دې مشکلاتو څخه ووځي ډېره مننه کوم له تاسو دواړه ښاغلي میرویس پوپل او عبدالفتاح روپي چې زموږ سره په خبرونه کې ګډون وکړ تاسو په چارو کې بریا وغواړه او په دې پلان کې بریالي اوسئ ډېره زیاته تشکر خوشحاله اوسئ